فرمای یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه، دوی ستانه سوال کوي عن الشهر الحرامي هغه میاشتې عزتمندې متعلق قتال فيه چې په هغې کې دوی قتال کولی شي او که نه شي، یا په دغه میاشت کې د قتال متعلق ستانه سوال کوي. قل قتال فيه کبیر، ته ورته ووایه چې جنګ کول په دغه میاشت کې دا ډېر غټ کار دی، یعنی غټه ګناه ده. وصد عن سبیل الله، او منی کول د الله جل شانه د لارې نه، وکفر به، او د الله جل شانه د احکامو نه انکار کول، یا د الله جل شانه نه انکار کول. والمسجد الحرامي، او د مسجد حرام نه خلق منع کول. واخراج اهله منه، او وستل د دغه مسجد حرام نه د هغې اوسیدونکو لره، یعنی کم خلق چې په مکه مکرمه کې اوسیږي او دغه خلق د کافرانو راواغېستل او د مسجد حرام نه او د مکې مکرمې نه وویستل. اکبر عند الله، دغه کار ډېر زیات اوچت دی په نزد د الله جل شانه باندې، یعنی دغه ډېره زیاته غټه ګناه ده د الله جل شانه په نزد باندې. هو الفتنة اکبر من القتل، فتنه چې کومه ده نو دا ډېره غټه ده د قتل نه. فتنه نه مراد دلته شرک او کفر دی. ولا یزالون یقاتلونکم، او دوی همیشه کوي ستاسو سره جهاد یا ستاسو سره قتال، حتی یردوکم عن دینکم، تر دې چې واپس کړي دوی تاسو لره ستاسو د دین نه. ان استطاعوا، که د دوی قوت راشي، په دوی کې طاقت راشي چې تاسو د دغه دین نه واپس کړي او د دغه دین نه مرتد کړي. دا آیت اوږد دی، دغه ځای پورې پوره دی. په دې سبق کې دا داسې کار وشو چې د ابراهیم علیه السلام د دور نه په عربو کې یوه خبره مشهوره وه، او هغه خبره دا وه چې په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې داسې دي چې په دغه میاشتو کې دوی جهاد کول او قتال کول، جنگ جګړې کول یا په چا باندې حملې کول، دا به یې بد ګڼل. دا د ابراهیم علیه السلام د دور نه روانه وه دا خبره چې په دغه 4 میاشتو کې اشهر حرام چې ورته ویلی کېږي، نو په دغه میاشتو کې جنگ او جدال او قتال کول دا بد کار دی. هغه اشهر حرام کم کم دي، نو یو ذوالقعده ده، یو ذوالحجه ده، او یو رجب دی، او یو محرم الحرام چې ورته ویلی کېږي. دا د کال 4 میاشتې دي، د 12 نه 4 میاشتې چې دغه ته اشهر حرام ویلی کېږي. یعنی په دغه میاشتو کې دوی دا قتال کوو او یا جهاد کول او یا مطلب جنگ جګړې کول، دا به بد ګڼل چې هلکه دا ډېره غټه ګناه ده او دا نه دي کول پکار. نو به هر حال دا خبر را روانه وه په عربو کې. بیا داسې کار وشو اتفاقا پیغمبر علیه السلام په زمانه کې تقریبا 2 هجري وه، او نبی علیه السلام د 8 صحابو یا د 12 صحابو یو جماعت جوړ کو، یو لښکر جوړ کو، او په هغې باندې یو امیر مقرر کو، عبدالله ابن جحش رضی الله عنه. دا عبدالله ابن جحش دا د پیغمبر علیه السلام د ترور زوی و، څه باندې پوهېږئ. دغه یې په امیر مقرر کو، او دغه عبدالله ابن جحش له یو خط ورکو چې دا خط د ځان سره کېږده، او تاسو اوځئ چې کله 2 ورځې سفر هم وکړو، نو د 2 ورځو د سفر نه پس به ته دا خط راواخلي او کلاو به یې کړي، او دا به خپلو ملګرو صحابه کرامو ته د 8 یا 12 کسانو ته به دا خط واورې. څه باندې پوهېږئ. نو به هر حال عبدالله ابن جحش رضی الله عنه خو بس د پیغمبر علیه السلام اطاعت وکړو چې څه خبره هغه وکړله. عبدالله ابن جحش رضی الله عنه یې ټیک ده چې تاسو څنګه وایئ. صحابه کرامو جماعت جوړ شو او دوی ووتل، خو صرف دونه تپوس یې د پیغمبر علیه السلام نه وکړو چې کم طرف ته لاړ شو. نور خو تا موږ ته څه ونه ویل چې یاره داسې لاړ شئ او هغسې لاړ شئ او دا کار وکړئ او دا مه کوئ او داسې خو دې څه ونه ویل. خو بهرحال صرف طرف راته وښیه چې په کم طرف باندې لاړ شو. نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې نجد طرف ته لاړ شئ. نجد دا په عربو کې یو علاقه وه چې تاسو دغه طرف ته لاړ شئ، او چې کله 2 ورځې سفر هم وکړو نو بس بیا دغه خط راواخله، کولاو یې کړو، خپلو ملګرو ته یې واوروه. عبدالله ابن جحش رضی الله عنه د ځان سره دغه 8 یا 12 صحابه کرام، څوک وایي 8، څوک وایي 12، څوک وایي 40. به هر حال دغه کسان یې د ځان سره ملګري کړل، او دوی د دې ځای نه ووتل. چې کله 2 ورځې سفر یې وکړو، نو په یو ځای کې دوی قیام وکړو، لږ حصار شو، دمه یې کوله، او بیا یې د پیغمبر علیه السلام هغه خط مبارک چې کوم پیغمبر علیه السلام دوی ته ورکړی و، هغه یې راواغست و،
او هغه یې وکتو چې په دې کې نبي علیه صلات وسلام څه لیکلي دي. نو چې خط یې ولکو نو نبي ویلیدو وکتو نو پیغمبر علیه صلات وسلام په هغې کې دا لیکلي وو چې تاسو د الله جل شانه د برکتونو او د رحمتونو سره خپل سفر شروع کړئ او تاسو خپل سفر کوئ او چې کله تاسو مقام نخله ته ورسئ. مقام نخله دا د طایف او د مکې مکرمې په منځ کې یو ځای و، صحیح شو نه؟ چې کله دغه ځای ته تاسو ورسېږئ نو هلته تاسو انتظار وکئ د یوې قافلې چې هغه د مکې د مشرکانو قافله ده او را روانه ده او په هغې کې سامانونه دي، په هغې کې کشمش او چمړې او وغیره دا څیزونه میزونه دي. دغه قافله چې کله د مشرکانو دا راورسېږي نو تاسو به دا کار وکئ چې په دغه قافله باندې به حمله وکئ. د الله جل شانه نه امید دا دی چې الله جل شانه تاسو ته دغه قافلې نه څه مال در نصیب کړي. هغه مال چې کله تاسو په خپله قبضه کې واخلئ نو بیا دغه تاسو مونږ ته راورسوئ. په دې خط کې پیغمبر علیه صلات وسلام دا خبره لیکلې وه او دا خبره یې هم لیکلې وه چې په خپلو ملګرو باندې زور زبردستي مه کوه. یعنې دا کم ملګري چې ستا سره لاړل نو په دو باندې ته زور زبردستي مه کوه. په دو کې چې د چا خوښه په خپل شوق باندې ستا سره ځي، په خوشحالۍ باندې هغه کسان د ځان سره بوځه او چې څوک نه ځي نو په هغو باندې زور زبردستي مه کوه. نو دا خط عبدالله ابن جحش رضی الله عنه راواغست او خپلو ملګرو ته یې واورو. نو چې څنګه عبدالله ابن جحش رضی الله عنه د پیغمبر علیه صلات وسلام خبره مکمل منلې و او ډایرک روان شو بغیر سره تپوسونو نه او بغیر سره شک او شبهې نه، همدغه رنګې هغه صحابه کرام چې کوم د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه سره تللي نو هغو هم د هغه خبره ومنله، د خپل امیر خبره یې ومنله چې پیغمبر علیه صلات وسلام خو دغه خبره کړې ده. به که ستاسو خوښئ څوک د شهادت شوقین پکې شوق لري د شهادت بس هغه یې زموږ سره لاړ شي. که چا کې دغه شوق نه وي نو بهرحال هغو ته اجازت دی او په هغه باندې څه زبردستي هم نشته دی. نو ټول ملګري ورسره روان شو. دوی بیا له نجد ته د مقام نخله ته چې کله ورسېدل نو بیا چې هغه کم ځای و د پیغمبر علیه صلات وسلام ښودلی و هغه ځای ته چې څنګه ورورسېدل دوی انتظار لا کړی نه و چې د مکې د مشرکانو هغه قافله راورسېدله هغه را روانه وه. نو دغه صحابه کرامو دا وړوکی جماعت د وړوکي لښکر په هغه قافله باندې حمله وکړله او د هغو نه یو کس مړ کړو او د هغو امیرو د کافرانو د لښکر امیرو او عمر ابن الحضرمي نوم یې غالبا دغه سړی قتل کو او دوه کسان یې د دونه گرفتار کړل او هغه قافله چې کوم هغه کم سامانونه چې هغه په خپله قبضه کې واغستل او دا یې راوړل او پیغمبر علیه صلات وسلام مخې ته یې حاضر کړل. هغه کم کسان یې چې گرفتار کړي وو هغه یې راوستل قیدیان. نو اوس دلته داسې کار وشو، مین خبره دلته ده پیغمبر علیه صلات د مخکې نه چونکې دا خبر را روانه وه چې یاره په دې څلورو میاشتو کې جنگ او جدال کول یا قتل او قتال کول دا ښه خبره نه، دا بد کار دی. نو دا خبره د مسلمانانو په ذهن کې هم پرته وه ځکه په عربو کې د ابراهیم علیه صلات وسلام د دور نه دا خبره را روانه وه. نو چې کله دوی لاړل هلته د پیغمبر علیه صلات وسلام خواله نو په ذهن کې دا خبره وه ځکه دو جماد الاخرا چې کله د اسلامي کال چې دا کومه اخره میاشت ده په دغه میاشتې د اخرنو تاریخونو کې دوی تلي تقریبا 27-28 تاریخ باندې دوی تلي. نو اتفاقا داسې کار وشو چې په کومه ورځ باندې د دوی د قافلې سره جګړه راله جنګ یې ورسره رالو نو دغه ورځ اتفاقا دا بیا د رجب اولنی تاریخ او د دو دا خیال و چې یاره دا د جماد الاخرا اخرنی تاریخ دی. نو دو په خپل سوچ فکر کې لږ غلط شوي په قصه باندې پوهېږي. نور د دو خو دا خیال و چې یاره دا د جماد الاخرا یعنی دا د هغه اشهر حرام میاشت نه ده، ټیک شوله جي، او هغه په حقیقت کې سبا له ورځ چې کومه وه چې کومه ورځ باندې دو د کافرانو سره جنګ وکړو نو هغه ورځ د رجب د میاشتې اوله ورځ وه او رجب میاشت چې کومه نو دا په اشهر حرام کې داخله وه، په هغه میاشتو کې داخله وه چې یاره په دغه کې جنګ جدال منع دی، په دغه کې دا ټیک نه دی. بیا وروسته دا چونکې مخکې حکم و خو بیا وروسته کله سورې توبه چې کله بیا رانازله شو د الله جل شانو طرف نه نو په هغې کې بیا دغه حکم منسوخ شو. خو به هر حال صحابه کرامو په ذهن کې یو ټک وشو چې هلکه دا خو مونږ په اشهر حرام کې دغه وکړو جنګ هم وکړو دا خو بده خبره ده. نو بهرحال لاړل د پیغمبر علیه صلات وسلام خواله او د پیغمبر علیه صلات وسلام نه تپوس وکړو چې مونږ خو به یې په دغه میاشتې په تاریخ باندې جنګ کړی دی، رجب کې هم جنګ وکړو د خلکو سره، او بله دا ده چې د هغو نه یو سړی قتل کړی دی. بله دا ده چې کافرانو اوس غټه پروپیګنډه شروع کړله چې بای تاسو دا څنګه مسلمانان یې، تاسو خو پخپله راولګېدلی او تاسو په هغه اشهر حرام کې زموږ سره جنګ وکړو او زموږ سره قتال وکړو او زموږ نه سړی مړ کړو او تاسو پخپله وایئ چې یاره په دې میاشت کې جنګ کول چې کوم دی هغه منع دي ممنوع دي، نو دا تاسو څنګه مسلمانان یې؟ په قصه باندې پوهېږي. کافرانو هم دا پروپیګنډې کولې، د مسلمانانو په ذهن کې او په هغو په زړه کې هم دا شک او شبه پیدا شوې وه. نو راغلل او د پیغمبر علیه صلات وسلام نه تپوس وکړو چې آیا الله جل شانه به په دې کار باندې مونږ رانیسي چې مونږ په رجب کې دا جنګ وکړو؟ نو الله جل شانه دا آیت را نازل کو یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه. دا صحابه کرام ستا دا ملګري ستا نه سوال کوي عن الشهر الحرام د هغه میاشتې متعلق چې هغه عزتمنده ده، یعنی د رجب میاشت ده،
قتال فيه چې په دغه کې قتال کول څنګه دي ځکه د مخکې نه دا خبر را روانه دی چې یاره په دې کې قتال کول چې کوم دي نو هغه ممنوع دي منع دي نو ته ورته ووایه پیغمبره قل قتال فيه کبیر ته ورته ووایه چې قتال فيه کبیر قتال کول جنگ کول په دغه میاشت کې دا ډېر غټ دی یعنی مطلب دا ډېر غټ کار دی د ګناه کار دی صحیح شوله غلط کار دی وصد عن سبیل الله حالانکه د دې په مقابله کې منع کول د الله جل شانه د لارې نه وکفر به او د الله جل شانه سره کفر کول د هغې د احکاماتو نه انکار کول والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه خلق منع کول واخراج اهله او ویشتل د دغه مسجد حرام د خلکو منه د دغه ځای نه اکبر عند الله دا ډېر غټ کار دی د الله جل شانه په نسبت باندې ګوره وایي که تاسو غلطي وکړله تاسو خو په خپل ذهن کې صحیح وایي ستاسو خو دا خیال و چې یاره دا د جماد الاخرى اخرني تاریخونه دي یا اخرنی تاریخ دی تاسو خو په ذهن کې دا خبره پرته وه چونکې میاشت د 28 او تاسو ته پته ونه لګېدله او رجب میاشت داخله شوې و تاسو په هغې کې جنګ وکړو نو په غلطۍ کې هم جنګ وکړو د قصد هم نه دی کړی په قصه باندې پوهېږي تاسو خو غلط کار کړی دی خو حالانکه دې کافرانو ستاسو نه غټ د ګناه کارونه کړي دي ځکه چې دوی هغه تاسو ته ما شاته واقعه ویلې وه چې دوی دا صحابه کرام او پیغمبر علیه صلات وسلام دې کافرانو دغه عمرې نه منع کړي هغه کله سوره حدیبیه په وخت باندې ټیک شولی که نه پیغمبر علیه صلات وسلام او د پیغمبر علیه صلات وسلام صحابه کرام یې د مسجد حرام نه منع کړل نو وایي د مسجد حرام نه مسلمانانو لره منع کول دا ډېر غټ د ګناه کار دی په قصه باندې پوهېږي او یا د دغه ځای نه تاسو دې کافرانو را ایستلي یئ یعنې د مکې مکرمې نه یې تاسو راوویستلی په زور زبردستۍ باندې تاسو یې مجبوره کړلی نو دغه د مسلمانانو ایستل د مکې مکرمې نه دا هم ډېر غټ د ګناه کار دی د دغې په مقابله کې دا په اشهر حرام کې جنګ کول دونه غټ کار نه دی یعنې تاسو نه غلطي خو شوې ده خو د قصد هم نه ده کړې بهرحال دې کافرانو خو غټې غټې غلطیانې کړلي دو خو تاسو د مکې مکرمې نه وویستلی دوست تاسو سره په هغه وخت کې جنګ وکړو په قصه باندې پوهېږي دوی د الله جل شانهو سره کفر او شرک کوي چونکې دا کفر او شرک د قتل نه هم غټه ګناه ده په قصه باندې پوهېږي بل یې دا وکړو چې د مسجد حرام نه تاسو منع کړلی نو بهرحال دا ټول داسې غټ غټ ګناهونه دي چې دا د دې بلې ګناه په مقابله کې ډېر غټ غټ ګناهونه دي او دا تاسو نه چې دا کومه غلطي شوې دا خو په غلطۍ کې شوې ده ول دا یو قسم د صحابه کرامو له الله جل شانهو تسلي ورکوله چې تاسو په دې باندې خفه کېږئ مه چې یاره تاسو په رجب کې جهاد وکړو سړی هم قتل کړو هلته هغه عمر ابن الحضرمي هم قتل کړو یا د هغو هغه ملګري هم قید کړل نو دا دونه غټه خبره نه ده ځکه چې دې کافرانو خو د دغې په مقابله کې ډېر غلط کارونه کړي دي ډېر غټ غټ ګناهونه یې کړي دي او دوی مستقل د الله جل شانهو سره شرک او کفر کوي نو دا شرک او کفر د الله جل شانهو سره کول دا انتهایي غټ جرم دی په قصه باندې پوهېږي بله دا چې دې کافرانو ته خو ستاسو ګناه ښکاري خپله ورته نه ښکاري یعنې دوی څونه غټ ګناهونه کړي دي هغه ورته نه ښکاري او ستاسو یوه ګناه یې راونیودله ګوره پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې بهترین سړی هغه دی بهترین لیدونکی هغه سړی دی چې دی د نورو خلکو عیبونه پټ کړي او خپلو عیبونو ته وګوري په قصه باندې پوهېږي ابصر الناس من نظر عیوبه په قصه باندې پوهېږي وغمز عیوب غیره پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایل چې ښه لیدونکی کس هغه دی ښه سړی هغه دی د ښه لیدونکي نه مراد ښه سړی هغه دی چې دی خپلو عیبونو ته وګوري او د پردو عیبونه پټ کړي دا کافران خو رالګي دوست تاسو عیبونه رامخې ته کوي حالانکه یو عیب دی په تاسو کې یوه غلطي مو وکړله هغه رامخې ته کوي او خپل سل عیبونه یادونه هغه ورک شوي دي په قصه باندې پوهېږي لکه هغه پښتانه ویله که د غلبیل راپاڅېدو کوزې ته وایي چې په تا کې دوه سوري دي په قصه باندې پوهېږي نو غلبیل خو په خپله چڼ ونډ دی په هغې کې سرو غار دی په قصه باندې پوهېږي سرو نه ډک دی نو به هر حال دې کافرانو هم دقه کار کوو چې مسلمانانو نه معمولي غلطي وشوله نو دوی راولګېدل په مسلمانانو باندې الزامونه او تهمتونه لګول شروع کړل هغو باندې بهتانونه لګول شروع کړل او خپل ګناهونه ورته نه ښکارېدل نو نن سبا په معاشره کې داسې ډېر شي خلک شته دی که نشته دی چې یاره بس ځان لکه هر قسمه حرامیتوبونه کوي ځان لکه هر قسمه ګناهونه کوي بس د ده هغې ته څه خیال نه زه خو یې فرشته یم او زه خو پاک مخلوق یم د الله جل شانه او بل سړي نه که معمولي خو د هغه خوښېږي نو هغه ته ویله که پلانکې ګناه دی کړی دی پلانکې غلط کار دی کړی دی پلانکې ځای کې مې لیدلی وي داسې کار دی کوو دا چل دی وکړو هغه چل دی وکړو په قصه باندې پوهېږي چې بهرحال دا انتهایي غلط صفت دی که په یو انسان کې دا خبره پرته ده دا صفت پکې پروت دی چې یاره دی خپلو ګناهونو ته خو نه ګوري او د پردو ګناهونه هغه رامخې ته کوي ځان ته د ګناهونو حساب خو به هغه الله جل شانه ورکوي تا له خو به یې نه درکوي که نه که تا له به یې درکوي تا له به یې نه درکوي د هغې حساب به ورسره الله جل شانه کوي نو به هر حال پردي عیبونه رامخې ته کول یا پردي ګناهونه رامخې ته کول چې هلکه تا دا کار کړی دی او دا دې کړی دی انتهایي غلط کار دی انتهایي غلط کار دی په دې سره په معاشره کې فساد راځي ټیک شو نه د دوو کسانو د یو بل سره اختلاف راځي د دوو کسانو د یو بل سره جګړه راځي هلکه ته څنګه زما عیبونه خلکو ته بیانې لکه دوه ملګري مثال په طور باندې یو راولګي او دې یو نورو خلکو ته د دې بل عیبونه بیانوي پرې پلانکي کې خو دا غلط کار دی خو څه ورته وایئ مه لکه دا ښځې کله ناکله خبرې کوي که نه پردی غیبت کوي پردی غیبت کوي په مجلس کې ناست دي ویره په غیبت کې دی خدای نه راولي خو هغه پلانکی داسې کار کوو په قصه باندې پوهېږي په غیبت کې دی خدای نه راولي خو هغه پلانکی داسې چل وکړو پلانکی داسې کار وکړو څنګه دی په غیبت کې نه راولي دا خدای ستا په کوټه کې ناست دی
خو دې ستا په کوټه کې خو نه دی ناستې په غیبت کې دي نه راولي یې پکې مه کوه غلط کار مه کوه که نه غیبتونه مه کوه د خلکو پسې د دروغو الزامونه او بهتانونه مه لګوه او ښځو کې خو بیا الله دې معافي کوي چېرته خفه نه شي خو لکه دا ده چې دا پکې ډېر غلط بد صفت پکې پروت دی ټیک شوله که نه چې د معمولي خبرې نه یګه جوړوي د لږې نه یګه جوړوي معمولي یو غلطي په چا کې وویني نو بس بیا هغه په دې مازدیګري کې د ښځو یو تاسو ته ما مخکې مو ویلي چې د ښځو یو ټورنمنټ کېږي په هغې کې دا ناست دي او د یو بل سره دا قصې میسې کوي پلانکۍ خو داسې کار کړی و پلانکۍ داسې چل کړی و هغه د پلانکۍ مور او د پلانکۍ خور او داسې ښکته وبره یو بل باندې قصې خپل مجلس یې ګرم کړی نو انتهایي غلطه خبره ده به هر حال دا پردي عیبونه رامخې ته کول دي او بله دا ده چې اکثر ښځې په خپلو مجلسونو کې د خاوندانو غیبتونه کوي د هغو عیبونه رامخې ته کوي لکه زما په خاوند کې دا مسله ده زما په خاوند کې دا مسله دا انتهایي غلط کار دی چې ښځه راولګي او دی د خپل خاوند نه پرده اوچتوي چې زما په خاوند کې دا چل دی او هغه چل دی پکې دا خو انتهایي غلط کار دی خپل خاوند دې معاشرې ته سپک کو هېڅ چل دې نور ونه کو خپل نقصان دی وکړو که نه خپل خاوند دې راواغستو او هغه دې معاشرې ته سپک کو یا داسې دا سړي کوي چې یاره په خپل مجلس کې کښېني چې بس د یو بل غیبتونه کوي د یو بل عیبونه بیانوي د ملګرو عیبونه بیانوي یا د خپلو ښځو عیبونه بیانوي د هغو قصې کوي لکه زما ښځه کې دا چل دی ډېره مې بدې شي او ښکته دی او بره دی په قصه باندې پوهېږي نو بهرحال دا خو ته نور څه نه کوې خو هغه خپله ښځه د معاشرې په نظر کې سپکه کړي د هغې هغه حیثیت او عزت کې هغه کمی راولي نو انتهایي غلطه خبره ده بله دا ده چې د چا په غیبتونو کولو باندې د هغه په عزت کې ما ورته کمی نه شو راوستلی ټیک شوله که نه مونږ په دې سره خپل ځان سپکوو ټیک شوله یو سړی به څونه غاپي لګیا وي په قصه باندې پوهېږي دی ستا په عزت او ستا په احترام کې دې څه کمی نه شي راوستلی تا له چې الله جل شانه کومه مرتبه او شان درکړی دی په دې کې دا سړی هېڅ کمی نه شي راوستلی خو دی هسې غاپي لکه د سپو په شانته په تا پسې به لګیا بس چې دله د خولې پړی چې کوم هغه لږ کمزوری په قصه باندې پوهېږي معمولي غونته خبره دی په خوله کې نه شي راټینګولی معمولي غونته هغه لکه خلک وایي د پلانکي سړي خېټه چوي چېرته خبره یې پکې رامنې کړو نو خېټه به یې چاودي نو انتهایي غلطه خبره ده یاره یو سړی که نن سبا چېرته لږ شانته په کامیابۍ باندې روان دی لږ مخکې روان دی الله جل شانه وله څه نه څه عزت ورکړو څه نه څه الله جل شانه یې مخکې بوځي کامیابي وله ورکوي نو هلته لاول د ټول نه مخکې هغه ملګري راپاسي و هغه وله د خپې راکاږي داسې رو په رو شاته او د خپې وله ټکوي خپې وله وایي چې هلکه سړی خو روان دی سړی خو بره لاړو سړی خو کامیاب شو الله جل شانه کامیابي ورکړه نو په تا هسې چل وشو اوس الله جل شانه هغه له کامیابي ورکړله نو په دې باندې په تا کې څه کمی راغی په تا کې څه کمی نه راځي که نه دغه غلط صفات په مونږ کې راننوتي دي د دغې وجې نه بیا په خپل هم سړی نه کامیابېږي کم سړی چې د بل چا په زوال پسې نښته یې لګېدلی دی چې یاره دا بل سړی په ده باندې د زه زوال راولمه او ده ته زه قسمه نقصان ورسومه ټیک شوله دې دې زه ناکام کړمه په څه طریقه باندې نو هېڅ نه شي کولی په خپله سړی ځان ناکامه کوي په خپله سړی ځان ته نقصان وررسوي او په خپله ځان سپکوي او په دې باندې سړی ډېر زیات بد ښکاري چې یاره دی رالګي او د بل سړي عیب بیانوي په یو مجلس کې لکه اوس مثال په طور باندې دا سړی راولګي دا د ده عیبونه په یو مجلس کې بیانوي په قصه باندې پوهېږي چې نو دی به د بل چا عیبونه هم بیانوي داسې نه دی چې یاره د ده عیب بیان کړو د بل به نه بیانوي ځکه په ده کې یو صفت ورنوتی دی پردي عیبونه بیانول پردي غیبتونه کول ټیک شوله نو چې څنګه د غیبت کوي چې به یې دی بل هم کوي دی بل هم کوي دی بل هم کوي دا سیده که نه ده نو به هر حال دا بعضې خلک دغسې وي ټیک شوله که نه ته دا سوچ مه کوه یو سړی به راشي تا ته به بل چا غیبتونه وکړي چې لکه پلانکي خو دا خبره کوله تا ته او د هغه سره به ستا تعلقات خرابوي ټیک شوله نو ته دا سوچ مه کوه چې دا زما ډېر زیات خیرخوا دی راغی ما ته د خیر خبره وکړه نو دا خیرخوا نه دی دا ډېر زیات بدخوا دی دی چې څنګه د بل غیبتونه تا ته کوي داسې ستا غیبتونه هغه ته هم کوي نو دا انتهایي نقصاني خبره ده بهرحال دغه صفات د ځان نه ایستل پکار دي دا خو کافران حرامیان دو خپل ګناهونه ورته نه ښکارېدل او د مسلمانانو معمولي غلطۍ ته یې کتل چې هلکه دو په رجب کې راغلی او زموږ سره قتال وکړو زموږ سړی مړ کړو او دا خو دو غلط کار وکړو نو الله جل شانه مسلمانانو له تسلي ورکړله ښه چې تاسو خو غلط کار کړی خو دې په مقابله کې د کافرانو څونه غلط کارونه وکړل چې تاسو د الله جل شانه د لارې نه منع کړئ او دوی دا کوي چې د الله جل شانه سره کفر کوي د الله جل شانه د احکاماتو نه انکار کوي او د مسجد حرام نه تاسو منع کړي وای په هغه موقع باندې چې کله تاسو عمرې ته روان وای او بل دا چې د هجرت په وخت کې تاسو دوه مجبوره کړلې او تاسو د حرم شریف نه د مکې مکرمې نه وایستلې په زور باندې نو دا دوه غټ ګناهونه کړي دي که نه او بیا پسې فرمایي چې والفتنة اکبر من القتل او دا فتنه چې کومه ده د فتنې نه مراد دلته بعض علما وایي چې دې نه مراد کفر او شرک دی یعنی دا کفر او شرک دا د قتل نه غټه ګناه ده په قسم باندې پوهېږي او بعض علما کرام فرمایي چې د فتنې نه مراد عامې فتنې دي یعنی فتنې راوچتول د فتنې خبره کول د فتنې کارونه کول په یو ځای کې هسې فتنه جوړول ټیک شوله که نه یو ځای کې هسې شر او فساد جوړول دغه فتنې ته مراد دي خو به هر حال دلته چونکې دا اولنۍ معنی ډېر زیات مناسبت خوري چې دا کفر او شرک ځکه شاته د کفر بحث وشو نو دا کفر او شرک دا ډېره غټه ګناه ده د قتل نه ولا یزالون یقاتلونکم او دوی به همیشه کوي ستاسو سره قتال
حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، تر دې پورې چې دوی واپس کړي تاسو لره ستاسو له دین نه، ان استطاعوا که د دوی طاقت وي. مطلب دا دی چې دوی په دې کوشش او محنت کې دي چې تاسو له خپل دیني حق نه واپس کړي. تاسو چې دا کوم دین اسلام قبول کړی دی د دین واپس کړي او مرتد هم کړي، دوی تاسو ته د ارتداد هغه دعوت درکوي چې تاسو دغه دین اسلام نه مرتد شئ. خو به هر حال الله جل شانو دوی ته دا موقع چېرته هم نه ورکوي، ځکه دوی په دغه کوشش کې دي. خو به هر حال کوشش به کوي، الله جل شانو به یې ناکاموي. او دا آیت خو اوږد دی، په دې کې وروسته بیا د ارتداد متعلق د مرتد کېدو متعلق خبرې اترې دي مسلې دغه به انشاءالله بیا سبب وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. یسألونک دوی ستانه سوال کوي، یعنی دا صحابه کرام ستا د ملګري ستانه سوال کوي عن الشهر الحرام د هغه میاشتې عزتمندې متعلق قتال فیه چې په هغې کې قتال کول څنګه دي، یا داسې وایه چې په هغه میاشتې محترمې کې د قتال متعلق ستانه سوال کوي. قل ته ورته وایه پیغمبره قتال فیه کبیر، چې په دغې کې قتال کول، په دغې کې جنګ کول کبیر ډېر غټ کار دی. وصد عن سبیل الله، او منی کول د الله جل شانه د لارې نه، وکفر به، او د الله جل شانه د احکاماتو نه انکار کول، والمسجد الحرام، او د مسجد حرام نه د حرم شریف نه خلق منع کول، واخراج اهله منه، او وستل د دغه ځای خلکو لره د دغه حرم شریف نه، اکبر عند الله، دا ډېر غټ کار دی د الله جل شانه په نزد باندې، ډېر زیات د ګناه کار دی، ډېر غټ د ګناه کار دی. والفتنة اکبر من القتل، او فتنه یعنی کفر او شرک دا ډېر غټ کار دی د قتل نه، یعنی دا ډېره زیاته غټه ګناه دی د قتل نه. ولا یزالون یقاتلونکم، او همیشه دوی ستاسو سره قتال به کوي یا ستاسو سره جهاد به کوي، حتی تر هغه وخته پورې یردوکم عن دینکم، چې تاسو واپس کړي ستاسو د دین نه، ان استطاعوا که چېرته دوی ته طاقت میلاو شي. صدق الله العظیم.